حضرت سلیمان علیه السلام غږ وکړي ول ما ته چاړه راوړئ، زه به دغه ماشوم دوه ځایه کم، نیم به یوې ته ورکم نیم به بلې ته ورکم. وایي هغه کشرې وویل چې ای د الله پیغمبره لا تفعل، دا کار مه کوه، یرحمک الله، پر تا دې الله رحم وکړي، هو ابنها، بس دا زما بچی نه دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت داود او حضرت سلیمان علیهما السلام قصه کوو چې الله سبحانه وتعالى په سورة الانبیاء کې بیان کړې ده. حضرت داود علیه السلام ته دوه کسان راله، د دې دوه په منځ کې جنگ او جنجال و. دې دواړه حضرت داود علیه السلام ته د فیصلې کولو لپاره راله. دا یو حضرت داود علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره، زما د انګورو باغ و، هغه باغ میوې ته رسېدلی و، هغه تاکانو واشکې کړې وه. د شپې د دغه سړي رمه زما باغ ته راوشتې ول او زما هغه ټول تاکان یې را خراب کړې وه، د هغه څه یې میوه خوړلې وه او هغه زما ټول باغ خراب شوی دی. ای د الله پیغمبره، ته تحقیق وکړه او زما او د دې سړي په منځ کې فیصله راوکړه. کله چې حضرت داود علیه السلام معلومات وکړي، تحقیق یې وکړي، یقینا دغه د پسو او رمې والا د هغه سړي باغ ته ډیر تاوان رسولی و، د هغه تاکان یې ټول ور خراب کړي وه. حضرت داود علیه السلام د دې باغ د خاوند د تاوان مطابق فیصله دا وکړه چې دغه رمې والا به خپل پسونه او رمه تا ته درکړي او په دې باندې به ستا تاوان جبران سي. کله چې حضرت داود علیه السلام دې ته دغه فیصله واورول او دې د حضرت داود علیه السلام د مجلس څخه د باندې راووتل، حضرت سلیمان علیه السلام چې په دغه وخت کې عمر 11 کاله و، هغه په دروازه کې ولاړ و. د دې څخه یې پوښتنه وکړه چې ستاسې په منځ کې د الله پیغمبر داود څنګه فیصله وکړه. کله چې دې دا خپله قصه ورته وکړه او د حضرت داود علیه السلام فیصله یې ورته واورول، نو د الله پیغمبر سلیمان علیه السلام دې ته وویل چې که چیرې ما ستې دا فیصله در کړې وای، نو ما به داسې فیصله کړې وای چې ستاسې دواړو به په هغه کې ګټه وای. دغه د حضرت سلیمان علیه السلام خبره حضرت داود علیه السلام واوریدل. حضرت داود علیه السلام خپل بچی حضرت سلیمان علیه السلام راوغوښتی او بیا ورته وویل چې ای بچی، زه پر تا باندې په دې خاطر هم حق لرم چې زه د الله نبی یم او په دې خاطر هم پر تا حق لرم چې ستا پلار یم. ته ما ته په دغه حق په خاطر باندې دغه کومه فیصله چې ته یې کوې هغه فیصله ما ته واوروه، هغه فیصله ما ته راوښیه. سلیمان علیه السلام ورته وویل چې ای د الله پیغمبر داوده، د دې دوه په منځ کې باید فیصله دا رقم وسي چې دغه باغ والا ته د دې پسو او رمې والا پسونه او بزې ورکه، دی به د دې څه ګټه اخلي، د دې د شیدو څه، د دې د وړۍ څه، د دې د بچانو څه به ګټه اخلي او دغه باغ هغه رمې والا ته ورکه. رمې والا د پسو خاوند به دغه باغ کې خواري وکاږي، د تاکانو ته به اوبه ورکړي او د دې سره به خواري وکاږي، د دې تاکانو به پر خپل ټیم تاکبري وکړي. کله چې دی دا باغ و میوې ته ورسوي او هغه اندازې ته یې ورسوي پر کوم اندازه چې باغ ولاړ و، بیا به دغه باغ بیرته د باغ خاوند ته ورکړي او پسونه او رمه به د پسو او رمې خاوند ته ورکړي. د حضرت داود علیه السلام د حضرت سلیمان علیه السلام دا فیصله ډیره خوښه سوه. الله سبحانه وتعالی د دې دغه قصه او بیان کوي او الله سبحانه وتعالی فرمایي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. داود او سلیمان علیهما السلام کله چې دوی دواړو د یو باغ او کشت فیصله کول، اذ نفشت فيه غنم القوم، کله چې هغه باغ ته د شپې د پسو او بزو رمه ورله، وكنا لحكمهم شاهدين. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دې دواړو فیصلې ته زه شاهد وم، د دې دواړو فیصله ما لیدله. ففهمناها سلیمان، دغه د دې فیصلې اصلي صورت موږ حضرت سلیمان علیه السلام ته وروښوئ.
وکلا آتیناه حکما وعلما او دې دواړو کې هر یوه ته موږ حکمت عقل او پوهه ورکړې وه. مفسرینو لیکلي دي چې حضرت داود علیه السلام خو د دې دوو په منځ کې فیصله وکړه او حضرت سلیمان علیه السلام چې کومه فیصله وکړه هغه فیصله نه وه، هغه په حقیقت کې د دغه دوو کسانو په منځ کې یو صلح ول، یو جوړجاړی و، یو روغ ول د دې په منځ کې یې وکړه. مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله نور الله مرقده لیکلی دي چې د قاضیانو لپاره دا پکار ده چې در فیصلې مخکې د دغه مدعي او مدعا علیه په منځ کې روغه وکړي، جوړه وکړي، یو داسې صورت جوړ کړي چې دوی دواړه په هغه صورت راضي سي. اکثره وخت چې کله قاضي فیصله وکړي د هغه فیصلې په خاطر د دغه مدعي او مدعا علیه په منځ کې د دوی په زړو کې د یو بل سره بغض او حسد پیدا سي. نو مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله دا لیکلی دي چې د قاضي لپاره دا پکار ده چې در ټولو اول دی کوشش وکړي چې د دغه دوو جنجال او جنګ کوونکو په منځ کې یو د صلح صورت جوړ کړي. سلیمان علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی ډیره غټه پوهه او ډیر غټ عقل او حکمت ورکړی وو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي د صحیح بخاری او صحیح مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دوی ښځې ولې د دې دواړو بچان وله دی یو ځای په سفر روانې ولې یا یو ځای ناستې ولې د دواړو مخ ته ماشومان بچان پراته وه، یو لیوه رالی د دغه دوو ښځو څه د یوې ښځې زوی یې وخوړی او یې وړی، دا یو ماشوم یې وخوړی، دا بل ماشوم پاته سو. په دې کې دا یوې وویل چې دا پاته ماشوم زما دی، هغه بلې وویل چې دا پاته ماشوم زما دی. بیا دوی دواړه حضرت داود علیه السلام ته د فیصلې لپاره رالې. په دې کې دا یوه مشره ول، دا بله یې کشره وه. ځینو محدثینو لیکلي دي چې دوی دواړې سره بنې ولې، او ځینو محدثینو لیکلي دي چې یا بنې نه وې، دوی دواړې سره ملګرې وې، سره انډیوالانې ولې. دوی دواړه حضرت داود علیه السلام ته رالې. دا مشر ورته وویل دا ماشوم او دا بچی د دې مشرې په لاس کې وو. دا مشر ورته وویل چې دا بچی زما دی، د دې بچی لیوه وخوړی. لیوه رالی د دې په بچی حمله وکړه او د دې بچی یې یوړی. او هغه کشرې وویل چې د الله پیغمبره دغه ماشوم زما دی، حقیقت خبره دا ده چې لیوه رالی د دې بچی یې یوړی. حضرت داود علیه السلام فیصله د هغه مشرې لپاره وکړه، ځکه قبضه پر هغه ماشوم باندې د هغه مشرې ول او په دغه وخت کې شاهدان نه وه. د حضرت داود علیه السلام د فهم او عقل مطابق د هغه د فیصلې مطابق دا ماشوم او دا بچی د هغه مشرې کېدی. کله چې داود علیه السلام فیصله د هغه مشرې لپاره وکړه او هغه ماشوم بچی و هغه مشرې ته ورکړي، کله چې دوی دواړې د باندې راووتلې، حضرت سلیمان علیه السلام ته رالې. سلیمان علیه السلام ته یې دا قصه وکړه چې زموږ دوو په منځ کې د الله پیغمبر داود دا فیصله وکړه چې دغه ماشوم یې و دا مشرې ته ورکړي. حضرت سلیمان علیه السلام غږ وکړي ول ما ته چاړه راوړئ، زه به دغه ماشوم دوه ځایه کم، نیم به یوې ته ورکم، نیم به بلې ته ورکم. وی هغه کشرې وویل چې اې د الله پیغمبره لا تفعل، دا کار مه کوه، یرحمک الله، پر تا دې الله رحم وکړي، هو ابنها، بس دا زما بچی نه دی، دا د دې بچی دی، دې ته یې ورکه. وی حضرت سلیمان علیه السلام چې کله د دې دغه شفقت او دغه مهرباني ولیدل چې پر هغه بچی او هغه ماشوم باندې دا در هغه بلې ډیره مهربانه ده، نو حضرت سلیمان علیه السلام ته دا معلومه سوه چې په حقیقت کې د دې ماشوم مور دغه کشره ده. فقضا به للصغرى، د الله رسول فرمایي وای بیا حضرت سلیمان علیه السلام د دې ماشوم فیصله د هغه کشرې لپاره وکړه او دغه ماشوم یې و هغه کشرې ښځې ته ورکړي. دا و د حضرت سلیمان او حضرت داود علیهما السلام قصه چې دوی دوه فیصلې کولې د الله سبحانه وتعالی په امر باندې، د الله سبحانه وتعالی په حکم باندې. او د دې دوه په قصه کې زموږ لپاره درس دی، زموږ لپاره درس او عبرت دا دی چې موږ هر انسان په خپل کور کې، په خپل کار کې، په خپل علاقه کې قاضیان یو. یو مور په خپل کور کې د بچانو په منځ کې قاضي،
یو پلار په خپل کور کې د خپل اولادو لپاره قاضي، یو مدرس او استاد په خپل مدرسه او په خپل سکول کې د خپل شاګردانو او خپل زده کوونکو لپاره قاضي. نو موږ ته پکار ده چې موږ د حضرت سلیمان او حضرت داود علیهما السلام د قضا کیسې واورو، د هغو څخه زده کړه وکړو او د خلکو په منځ کې په صحیح طریقه باندې فیصله وکړو او داسې فیصله نه وکړو چې په هغه کې د یوې خوا لپاره ظلم وي، د یوه طرف سره ناجایز وي، د بل طرف سره احسان وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.